بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 13 شروع کو. تاسو د اسم غیر منصرف بحث شروع کړی. په هغه کې تقریبا متاسې څلور که پنځه اسباب یلی دي. نن به شپږم سبب شروع کو. اما الجمع، اول به عبارت ویایو. أما الجمع فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان كمساجد، أو حرف مشدد مثل دواب، أو 3 أحرف أوسطها ساكن غير قابل للحاء كمسابيح، فسياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء، وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية، ولزومها امتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين. اما الجمع، هر چې جمع ده، فشرطه نو د لپاره شرط دا ده ان يكون على صيغه منتهى الجموع، چې دا به د جمع منتهى الجموع په وزن باندې به وي. وهو ان يكون بعد الف، دا وزن سره کم ته ده، هغه په دغه طریقې سره چې وي به وروسته د الف د جمع نه حرفان، که 2 حرفه وي کمساجد لکه مساجد، او حرف او که یو حرف وي نو هغه به بیا مشدد وي مثل دواب، او 3 احرف یا به 3 حروف وي، اوسطها ساکن، اوسط به ساکن وي، غیر قابل للهاء، او په آخره کې به داسې ها نه وي راغلي چې هغه په تا به نه وي چې په ها بدلیږي. کمصابیح، لکه مصابیح مثال چې ده. فسیاقلة وفرازنة منصرف، سیاقله او فرازنه دا دواړه منصرف دي. لقبولهما الهاء، چې دغه په آخره کې ها راغلی ده، یعنی د تا د تا په ها بدلیږي. وهو ايضا قائم مقام سببین، او د جمع منتهى الجموع چې ده یو سبب ده، خو قائم مقام د 2 سببونه ده. ویلې الجمعیه، چې یو خو پکې جمعیت ده، ولزومها، او بل دغه چې ده د جمعیت چې ده دا دغه اسم ته څه لازم شوی ده. و امتناع ان يجمع مرة اخرى، او دا خبره ممتنع ده چې دا جمع منتهى الجموع ورته ته بیا جمع ته واړوي، جمع التکسیر، جمع تکسیر ته. فکأنه گویا کې دا داسې چل شوی ده جمع مرتين، چې دا 2 ورته جمع جوړه شوې ده. خلاصه د مباحثو شی ده. د غیر منصرف په 9 اسبابو کې موږ شپږم سبب شروع کوو چې هغه جمع ده. په دغه عبارت کې به انشاءالله 5 ابحاث مو یایو. اول نمبر بحث تعریف د جمع، دویم نمبر بحث جمع منتهى الجموع تعریف او د بنا طریقه، دریم نمبر غیر منصرف کې د جمع منتهى الجموع اثر، یعنی یو اسم د جمع منتهى الجموع د وجه نه چې غیر منصرف جوړیږي، نو د غیر منصرف لپاره نه د جمع منتهى الجموع لپاره څه شرط ده چې هغه خپل اثر ښکاره کړي، او هغه اسم د اثر د وجه نه غیر منصرف جوړ شي. څلورم بحث چې ده توضیح بالامثله، یعنی په مثالات سره به وضاحت کوو. او 5م بحث فائده مهمه. اول بحث ته به راشو. البحث الاول فی تعریف الجمع. غیر منصرف شپږم سبب جمع ده. جمع په لغت کې یلی شي یو ځای کول. جمعتو مالا، ما مال یو ځای کا، مثال خبره. او په اصطلاح کې یو اسم په ډیرو افرادو باندې دلالت کوونکی جوړیدل، او د په مفرد کې لږه غونته تبدیلی کولو د وجې نه، یعنی په مفرد کې د لږ شانتې تبدیلی کولو د وجې نه یو اسم په ډیرو افرادو باندې دلالت کوونکی جوړیدل. دلته زه د مصدري معنا کوم کنه، چې یو اسم په ډیرو افرادو باندې دلالت کوونکی جوړیدل. متصدیلو چې په د اسم غیر منصرف چې څومره اسباب دي دغه مصدري معنا به مخلو.
اسم د جامد والا معنا به نه خلو. ښه لکه رجلن نه رجال، رجال چې دی د رجل کې مو لږه غونده تبدیلي وکړه، بنا مو ورته ماته کړه، نو رجال مو که اوس دا رجال چې دی یو اسم دی او په ډېرو افرادو باندې دلالت کوونکی جوړ شوی دی. البحث الثاني في تعريف منتهى الجموع وطريق بنائه وهو أن يكون نشورو ده ساکنون پوری ده، یعنی دا بحث ده وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان كمساجد أو حرف مشدد مثل دواب أو 3 أحرف أوسطها ساکنون. دغه جی پوری ودغه کې متاسوس تحقیق کوو. دا منتهى الجموع، منتهى الجموع معنا شی ده، منتهى الجموع معنا د ټولو جمع آخر، یعنی دغه نه بعد بله جمع نشي جوړېدای. کله کله خلک تپوس کوي منتهى الجموع څه ته یایي، دا غریب حیران پاتې شي. نو دا خو همدا سوال کې نقل پروت دی، انتها د جمع، یعنی دغه نه بعد بله جمع نه رسي. دغه بل نوم دی جمع اقصا، صحیح شه. او جمع منتهى الجموع هم خلکو ته یایي، جمع اقصا هم ورته خلک یایي. منتها دا د انتها نه ده، او منتها دا د اسم مفعول صیغه ده، او جموع دا د جمع جمع ده. ښه د جمع څه راځي؟ جموع. نو په اصطلاح د نحاتو کې جمع منتهى الجموع هر هغه جمع ده چې هغه نه بعد بله جمع تکثیر جوړه نشي. جمع منتهى الجموع خو خپله جمع تکثیر ده، نو دا جمع تکثیر نه بعد ته دغه کې نوره بله جمع نشي جوړولی چې دغه کې کسر وکړي، یعنی دا ماته کې او دغه نه بله جمع منتهى الجموع جوړه کړي، نه جوړېږي. که جوړېده نو بیا تا چې دا کومه جمع ده دا جمع منتهى الجموع نه ده، چې هغه بله کومه جوړه شوه هغه جمع منتهى الجموع ده. ښه اوس به مو راشو جمع منتهى الجموع د جوړولو طریقه. دا خو د صرف سره هم تعلق لري، تاسو به په ارشاد الصرف کې هم دا ځایلی وي انشاءالله. که تاسو قانون یاد شي د اسم تصغیر جوړولو طریقه او د جمع منتهى الجموع جوړولو طریقه، هغه قانون ده. ښه چې کله کومې کلمې نه جمع منتهى الجموع د جوړولو اراده مو وکړو، نو د ټولو نه اول به مو کسو داسې به وکړو چې اولني 2 حرفو ته به فتحې ویرکو، او دریم ځای کې به الف راوړو چې هغه الف علامت د جمع ده. بیا به کسو چې الف نه بعد یو حرف دی، که 2 دي او که 3 دي. که چیرته الف نه بعد یو حرف وي نو هغه به مشدد کو، لکه دابن. نو اوس مو جمع منتهى الجموع جوړوو، نو دا به اوس مو څه وکړو، اولني 2 حروفو ته به فتحې ویرکو، دوا به شي. دلته به تاسې ذهن ته سوال راځي چې دابن کې خو واو نشته، تا په دا جمع کې واو راوړه. دا صرف سره تعلق لري، انشاءالله بیا موقع مطابق به وضاحت پې وکړو. نو دوا شو. بیا مو ویلي وو چې په دریم ځای کې به الف راوړو، نو دوا نه بعد مو الف راوړه. بیا مو وی چې الف نه بعد به کسو چې یو حرف دی، که 2 دي که 3 دي، دلته نو یو دی، نو با دی، با به اوس مشدده کو، نو دوابون بشي. که چیرته الف نه بعد 2 حروف وي نو بیا به هم همدا طریقه کوو، صحیح شو. چې اولني 2 ته به فتحې ویرکو، په دریم ځای کې به الف راوړو، الف نه به 2 حروف نور دي، نو اول ته به کسره ویرکو او ثاني به په خپل حال پریدو، یعنی متحرک به پریدو. لکه مسجدون جمع منتهى الجموع جوړوو متاسع، نو میم او سین ته به فتحه ویرکو، مسا بشي. په دریم ځای کې به الف راوړو، مسا بشي. او الف نه به 2 حروف دي، جیم او دال. جیم ته به کسره ویرکو، مساجې، او دال به په خپل حال پریدو، یعنی مساجدو یا مساجد وغیره. دا د مسجد جمع منتهى الجموع شوه. اوس جمع دوابون چې دی، مساجد چې دی، دا جمع منتهى الجموع دي. دغه نه ته علاوه بله جمع دغه کې نشي جوړولی چې ته ما ته ووایې چې مساجد کې بله جمع هم راځي.
نه راځي. ښه که پکې راتله نو بیا دغه مساجد ته مو جمع منتهی الجموع نه وي. او که چېرته الف نه بعد 3 حروف دي نو بیا به مو شی کوو همدغه طریقه ده. اولني 2 حروف ته به فتحه ورکړي، په دریم ځای کې به الف راوړي، او دریم الف نه بعد چې کوم حرف ده هغه به مکسور کې صحیح شه، او درمیانه دویم چې دا به ساکن کې، او دریم به په خپل حال پرېږدي. ښه لکه د مصباح جمع مصابیح راځي، نو میم او صاد ته مو فتحه ورکړه مسا، په دریم ځای کې مو الف راوړه مسا، صحیح شه. اوس مسا نه بعد 3 حروف دي، با الف او ح، صحیح شه. نو با ته مو کسره ورکړه مسابه، او الف خو چې ده ما قبل فتحه غواړي او دلته ما قبل کسره ده، نو د صرف قانون مو په وچلوله چې کله ما قبل کسره وي نو د کسرې د موافقت دپاره الف مو په چا بدل که؟ په یا مو بدل که، نو مسابي شه. او مو ویلي وو چې درمیانه حرف به ساکنوو نو مسابي یا مساکنه کړه، او ح به په خپل حال پرېږدو، که مفتوحه وي که مضمومه وي، نو مسابیح یا مسابیحه. او کسره خو پې نشو راوړلی ځکه دا غیر منصرف دی، او غیر منصرف نه کسره نه راځي. انشاءالله دغونې به تاسې پوه شوي وو. دا طریقه شوه، وزنونه هم تاسو ته معلوم شول. یو د جمع منتهی الجموع وزن چې دی هغه دواب بر وزن فعال، صحیح شه، فعال. او بل وزن چې دی مساجد بر وزن مفاعل، او بل وزن چې دی مصابیح بر وزن مفاعیل. یعنی د جمع منتهی الجموع مو سره 3 وزنونه معلوم شول. ښه بل و بحث ته به راشو، البحث الثالث فی شرائط تاثیره. ښه دا بحث کوم ځای نه شروع شوی دی؟ دا بحث چې دی طالب جانه دا د دغه ځای نه شروع شوی دی، غیر قابل للحاء كمصابيح فسياقل وفرازن منصرف دغه ځینه شروع شوی. ښه نو تر کوم ځای پورې ده؟ للحاء پورې ده، لقبولهما الحاء دغه ځای پورې ده. اوس به دغه کې مو تحقیق کوو چې جمع چې د په غیر منصرف کې مؤثر کېدو دپاره څه شرط دی ورته؟ یعنی جمع منتهی الجموع دپاره په غیر منصرف کې د مؤثر کېدو دپاره څه شرط دی؟ کله به جمع منتهی الجموع خپل اثر ښکاره کوي چې یو اسم نه غیر منصرف جوړ کړي. نو مو چې ولیدل جمع خو کمزورې دی، صحیح شه، او کمزورې سبب د غیر منصرف دپاره سبب نشي جوړېدلی. نو مو دا قوي کولو دپاره دغه کې 2 شرطونه ولګول. تاسې مخکې هم دا خبره کړې وه، چا کې چې څومره شرطونه ډېر وي هغه کې به قوت هماغومره څه کېږي؟ زیاتېږي. چا کې چې اول نه قوت وي هغه کې بیا مو بالکل شرط نه لګوو، که لږ پکې کم ونده قوت وي بیا پکې 1 شرط ولګوو، که بیخي پکې قوت نه وي بیا پکې 2-3 شرطونه ولګوو چې قوت پکې څه شي را پیدا شي. نو جمع منتهی الجموع کې چې ده کمزوری وه، نو دغه کې قوت پیدا کولو دپاره مو څه وکړه؟ دغه کې قوت پیدا کولو دپاره مو 2 شرطونه ولګول چې دا څه شي؟ لکه قوي شي. نو دغه کې مو 2 شرطونه ولګول. شرطونه زه اوس تاسو ته وایم انشاءالله، لږ صبر وکړئ چې کوم کوم شرطونه پکې مو لګولي دي. ښه نو اول شرط پکې شی دی چې دا به منتهی الجموع وي، یعنی جمع خو به وي، کومه جمع به وي؟ جمع منتهی الجموع به وي. او دا تفصیل وشو چې جمع منتهی الجموع چاته یایي. دویم شرط پکې دا دی چې داسې جمع به وي چې د په آخره کې به داسې تا نه راځي چې هغه تا په وقف حالات کې په ها سره بدله شي. هغې تا ته مو تاسې تای مدوره هم یایو، صحیح شه. نو مصنف علیه رحمت دغې خبرې ته اشاره کړې، غیر قابل للحاء، یعنی په آخره کې به ها نه رسي. اوس به تاسې ذهن ته سوال رسي چې دا تا مو ویلې منې کړه چې داسې تا به پکې نه لګوو چې هغه په وقف حالات کې په ها سره بدله شي.
ځکه که چېرته ده په اخره کې داسې تا راغلي چې په وقف د حالات کې په ها سره بدلیږي نو بیا به د دغې جمع التباس راشي داسې بعضو مفرداتو سره چې هغوی په اخره کې ها راځي نو بیا طالب جان په تشویش کې راځي چې دا اوس جمع ده که جمع منتهی الجموع ده که مفرد ده نو دا تشویش کې چې راغی نو دغه جمعیت څه شو فتور شو کمزوری شو نو بیا موږ تاسې ویلي وو چې کله دغه کې کمزوروالی راغه نو دغه بیا د غیر منصرف دپاره سبب نشي جوړېدی نو موږ دغه کمزورتیا ختمولو دپاره دا تا ترېنه څه کړه ختمه کړله ښه البحث الرابع فی التوضیح بالامثله اوس به مثالاتو سره وضاحت کوو دا کوم ځای نه شروع شوی دی دا چې دی د فسیاقلتن و فرازنتن نه شروع شوی دی تر کوم ځای پورې تر منصرف لقبولها الها دغه ځای پورې دی یعنې دا دواړه باس ثالث او رابع یو بل سره لږ نږدې دي ښه نو مو چونکې د غیر منصرف کې د جمع منتهی الجموع د مؤثر جوړېدو دپاره دوه شرطه لګولي هغه دواړه شرطونه چې کله پکې موجود شي نو دا به جمع منتهی الجموع وي او دا به یو کلمه غیر منصرف جوړوي که دواړو شرطونو کې یو شرط و او بل نه وه بیا دا نشي جوړېدی یعنې دا غیر منصرف بیا نه کېږي نو دواب مساجد او مصابیح دا درې واړه مثالونه د جمع منتهی الجموع دپاره دي او دغه کې دواړه شرطونه شته دي دواب مساجد او مصابیح چې دا جمع منتهی الجموع هم دي او دغه په آخره کې تا هم نشته دی چې په حالات د وقف کې په ها سره بدل شي نو دغه کې دواړه شرطونه شته دي صحیح شه اوس به موږ تاسې هغه مثالات بیان کو چې کومو مثالاتو سره هغه مثالات به تاسو ته زه واضح کم چې کوم مثالاتو سره شرطونه پکې نشته یعنی یا به یو شرط پکې اول شرط به پکې وي دویم به نه وي یا به دویم پکې وي اول به پکې نه وي ښه اول به راشو موږ تاسې سیاقلتن دا د سیقلتن جمع ده سیقلون جمع ده او سیقل هغه سړي ته ویلی شي چې تورې تیرې کوي او فرازنتون دا جمع ده فرزنتون ده او فرزنتون دا په شطرنج کې ملکه وي هغه یو رقم لوبه ده که نه هغه ګاټې پکې وي هغه کې یو ګاټه د ملکې په شکل کې وي نو هغه ته فرازنتون ویلی شي دا دواړه چې دي د سیاقلتون او فرازنتون د جمع منتهی الجموع په وزنونو باندې دي لیکن دغو کې دویم شرط چې دی معدوم دی مو ویلو چې دغه په آخره کې به تا نه راځي او دغه په آخره کې تا راغلی دی ځکه چې دا دواړه په حالت د وقف کې په ها سره بدلیږي نو دغه وجه نه سیاقلتون او فرازنتون که تاسو ته څوک وایي چې دا خو جمع منتهی الجموع په وزن دي نو ته به ورته وایي چې زه اول شرط خو پکې شته دی دویم شرط پکې نشته خو موږ تاسو دا خبره وکړه چې دا فرازنه او سیاقله دا اگر چې د جمع منتهی الجموع په اوزانو باندې دي خو په دوی آخره کې تا راغلی تا مدوره په حالت د وقف کې په ها سره بدلیږي نو د دې مشابهت او ملابست د بعضې مفرداتو سره راځي نو طالب به بیا حیران مشوش وي چې دا مفرد دی که جمع منتهی الجموع دی نو دې کې کمزورتیا راغله او کمزوری سبب د غیر منصرف دپاره سبب نشي جوړېدی په لحاظه دا دواړه غیر منصرف نه دي صحیح شو اوس به راشو یو بل خبره به مو وکړو موږ خو وویلې چې د فرازنه او سیاقله دې کې دویم شرط نشته اوس داسې یو مثال راته ووایه چې هغې کې دویم شرط وي اول شرط پکې نه وي یعنی آخره کې خو تای مدوره نه وي راغلي خو جمع منتهی الجموع نه وي او شته دی لکه رجال چې دی دا چې دی جمع خو دی لیکن جمع منتهی الجموع په وزن باندې نه دی راغلی او دې کې دویم شرط موجود دی چې په آخره کې تای مدوره نشته البحث الخامس ته به راشو دا چې دی وهو ایضا نه شروع کیږي قائم مقام سببین الجمعیة ولزومها وامتناع ان یجمع مرة اخرى تر آخره پورې ده نو په دې کې مصنف علیه رحمت موږ ته دا خبره کوي لکه څنګه چې په تانیث کې دو الفه چې دي که نه یو الف ممدوده یا الف منصوره
یو سبب و خو قایم مقام د دوو سببونو و. همدارنګې جمع منتهی الجموع کې هم یو سبب دی چې هغه جمع منتهی الجموع دی خو قایم مقام د دوو سببونو دی. ولې یو خو په دې کې جمعیت راغلی چې دا جمع دی او بل دغه جمع منتهی الجموع چې دی دا جمع پورې څه شوی دی لازم شوی دی. نو دې کې دا دوه خبرې دي د دې دوو خبرو د وجې نه په دې کې قوت زیات شو. نو دا قوت چې پکې زیات شو نو دا داسې یو سبب شو چې قایم مقام د دوو سببینو جوړ شو. اوس مصنف علیه رحمت و امتناع ان یجمع نه دا خبره موږ تاسو ته بیانوي چې دا چې غیر منصرف دی د څه د وجې نه غیر منصرف دی چې دا غیر منصرف دی نو دا وجه مو ته بیانوي مصنف علیه رحمت چې دا دویم ځل دا جمع تکثیر د جمع تکثیر نشي کېدلی. یعنی جمع منتهی الجموع کې دا خبره ممتنع ده چې د دې تکثیر وشي یعنی دې نه بله جمع جوړه شي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې جمع منتهی الجموع ته خو جمع منتهی الجموع ځکه وایي چې د دې نه علاوه بله جمع نشي جوړېدی د آخري جمع ده. البته دې نه جمع صحیح جوړولی شي یعنی جمع سالم ترې نه جوړولی شي لکه صواحب دا جمع منتهی الجموع دی د جمع سالم صواحبات راتلی شي خو تکثیر یې نشي کېدلی. نو د دې وجې نه دا جمع ته څه شو لازم شو. مطلب به تاسو پوه شوي وی لکه مساجد دواب مصابیح اوس دې نه علاوه چې موږ بله جمع دې کې نشو جوړولی دا آخري جمع دی نو دا جمع پورې څه شو لازم شو. چې دا جمع پورې لازم شو نو دې کې چې دی قوت څه شو زیات شو نو دا قایم مقام د دوو سببینو شو. نو مصنف علیه رحمت دا خبره کړې فکأنه جمع مرتین وایي ګویا دا داسې شوی دی لکه دا دوه ځلې جمع جوړه شوې ده چې یو شی دوه ځلې جمع جوړه شي هغه نه علاوه بیا بله جمع هغه کې نشي جوړېدی. ښه بله خبره مصنف علیه رحمت مو ته څه کول غواړي چې جمع منتهی الجموع کې تکرار وي او دا تکرار کله حقیقتا وي لکه اکالب دا جمع د اکلب ده او اکلب دا جمع د کلبون ده. نو ګوره دې کې تکرار راغلی یو ځل کلبون نه اکلب جوړ شوی بیا اکلب نه اکالب جوړ شوی. همدارنګې اساور دا جمع د اسورتون ده او اسورتون جمع ده سوارون ده بنګړو ته وایي. او کله کله به تکرار پکې حکمن وي لکه مساجد دا جمع د چا ده مسجد ده مسجد جمع ده نو دې کې چې دی دا خو د هغه په وزن راغلی دی څه ورته ویلی شي د اکالب یا د اساور خو مسجد نه ډایرکټ مساجد جوړ شوی دی. د اکالب په شانته د کلبون نه ډایرکټ اکالب نه دی جوړ شوی کلبون نه یو ځل اکلوب جوړ شو بیا ترې اکالب جوړ شو تکرار راغلو. او دلته چې د مساجد کې تکرار نشته نو دلته موږ حکمن وایو. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې جمع منتهی الجموع کې به تکرار وي برابره خبره ده یا به حقیقتا وي یا به حکمن وي. او دې کې یو سبب د جمع دی دا په قایم مقام د دوو سببونو دی. سبا به انشاءالله په دې کې اجرا کوو. وما علینا الا البلاغ.